ولسمشر غني جنیوا کنفرانس کې نړیوالو ته څه وویل، څه یې وغوښتل او څه کول غواړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له افغانستان سره د مرستو لپاره د جنیوا نړیوال کنفرانس پرون د 70 هیوادونو او 13 بنسټونو د استازو په ګډون پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غني دغه کنفرانس ته په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان ګاونډیان او نړیواله ټولنه باید پوه شي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو متحدینو امنیت هم ساتي. ولسمشر غني ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر او هر ډول سیاسي جوړجاړي پایله باید یو آرامه، یو موټی او یو دیموکراتیک افغانستان وي چې هم په کور دننه امن ولري او هم د ګاونډیانو سره په امن کې اوسي. افغان ولسمشر له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې شریکو اهدافو، ګټو او ګواښونو ته په کتو سره د افغانستان سره منځمهاله او اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو کړنلاره جوړه کړي. دغه راز ولسمشر غني هغه فرصتونه په نښه کړل چې سیمه ییز اتصال رامنځته کولی شي. ولسمشر د دې جملې په ویلو چې خیرات نه غواړو، اتصال غواړو، افغانستان داسې یو چاپېریال غوښتونکی یاد کړ چې پانګونې ته مساعد او افغانانو سره هم اقتصادي وده کې مرسته وکړي. دغه راز ولسمشر ډاډ ورکړ چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي او د افغانستان تاریخي حیثیت ته په لیدو چې د سیمې وصل دنده یې ترسره کړې، دوی هم دغه لرلید لري. ولسمشر وویل افغانستان په تاریخي ډول د سیمې د اتصال دنده ترسره کړې. افغانستان ته د اسیا زړه، د هند دروازه، د اسیا سویزرلینډ او د اسیا څلور لارې ویل شوې چې موږ هم دغه لرلید لرو. د ولسمشر غني په خبره ګڼې ستونزې چې سیمه ورسره مخ ده په ګډ کار او سیمه ییز اتصال حل کېدای شي. په هر حال د افغانستان لپاره د جنیوا کنفرانس مهم دی او د افغانستان سره د مالي مرستو په اړه به پرېکړه پکې کیږي چې څومره مرستې او په کوم شرط وشي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایق بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.